السلام علیکم او ستړي مشه زه وکیل خان یم او دا وخت د امریکا نیویارک ایالت په بروکلین نومې سیمه کې یم مخامخ کوم پول یا برج چې تاسو وینئ دا ورزانو برج دی ورزانو برج دوه چتې پول دی او په هډسن ریور باندې دی هډسن ریور یا مطلب دا دریاب یا د دریا باندې دی دلته کې تاسو وینئ کاکا زوی مې هم نیسي مې زه داسې لاړ شم داسې ورځم نو تاسو ته غوږ کېدی خو ډېر خلک هم دي او څوک واکونه کوي هواګانې هم یخې یخې دي او د دریاب یا د اوبو د چپو ته مو ګورئ لاندې خو اوبه وړې دي او تماشه کوي کاکا زوی کونډه ورشتې ده او میان نیسي دنه تاسو کوم چې کوم رقم میان دي ملګری میان نیسي سپینش وي How are you my friend? ¿Cómo estás? Todo bien. Mi Wakil, ¿y tú? ¿Cómo? ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Jorge. Jorge, and you're fishing here. What kind of fish in the water? Yeah, I like it so much. You like it so much? Yeah. Okay, and you come here a lot to fish? You often come here Yeah, to fish? yeah. Oh, okay. And what are you? Let me just show you. I know you don't speak Spanish, English, so I understand and I respect that. Hola. Okay. So enjoy. Once you get your fish, I will come back to you and talk to you. Disfrutando poco a poco. también, gracias. دا وایي چې زه سپینش ولا ډېر نه ورځي انګلیش ولا ډېر نه ورځي او مال هم ډېر سپینش نه راځي دا ته ګورئ پکې دغه جینګا چولې وي میان نیسي Alright my friend, take care. Hasta la vista my friend. También. دا مخامخ خو تاسو کاکا زوی خبرې وکړې کاکا ته مو ګورل ته پکې او حلاله جایرو هم پکې خرڅېږي راشه چې کوم دی نو جایرو کې چې کوم دی نو چکن دی ګورم چې دا چا دی راشه دې نه تپوس کوم چې پاکستاني دی پښتون دی اکثر دلته زیاته کوم دی زموږ د سواد د سیمې چې کوم دی نو خلک زیات تر دا ګاډۍ ماډۍ او ټرکونه لګولي تاسو go ahead لیم جایرو پلانې جایرو چکن ور رایس دا کیسې دي دا ته درخوایم خو ګورم چې دې کې څوک دي که نه او د مراکو خطا مراکشو او ما ته وایي چې نه یاره زه خبرې نه کول غواړم ځکه چې دا خو دلته خو تا ته پته ده چې کوم دی نو کسان د مکسونو کې غلاګانې هم ډېرې کوي خاص کر زموږ دا خلک چې کوم که نه نو ځنه چې حکومت راپسې راشي بیا نه ټکس غواړي نو وشرمېده ویرېده خیر زه خو ډېره خوا نه شم تللی ځکه چې ما دغلته ډبر پارکینګ کړی دی او داسې میلمه یم نیویارک کې یم تقریبا څه شپږ نوي دې وخت کې دلته چې کوم دی نو 7 بجې کېدونکي دي څه کم 7 بجې او زه 11 بجې را روان شوی یم د کوره په لاره کې تقریبا یو ځای کې ودرېم ځان له مې چیر اخېسته نیمه ګنټه به هغه واخلو پکې او بیا مې په یو ځای کې پکې د غرمې روټۍ خوړه نو هغه هم داسې ووایم چې نیمه ګنټه به هغې لګېدلي او مخامخ دې وریځو تاسو وګورئ والله داسې خبره ګاونډیانو خبره چې څه عجیبه ماحول دی که نه او حلال فوډ سټاپ ته پکې وګوره حلال فوډ سټاپ ته دغه دی اوس بیا ته دروغ ښایم که نه نو راځئ چې ورشو داسې دغه نور کسان هم میان نیسي چې دا رقم ځای دي ټول زیاتره سپینشان دي او ډېر مصروفه هایوې ده ورسره دا بیلټ پارکوی ده بیلټ پارکوی چې کوم ده ډېره زیاته مصروفه ده ما ته وایي چې 15 منټه ډیلی ده پکې ورسره خوا کې وړوکې پاکستان دي خو مې ونیوه ورته وایي که اوبو ته دې نه ورځم دا مجزانان ګناوړی مامي دا هم ګناهګار چې کوم دي نو دي هم انګلیش نه ورځي دیم دا خبره چې سپینش ویته شو که نه او مې یې ونیو مې یې اوبو ته ور وغورځاو نو دوی له انګلیش نه ورځي دلته په امریکا کې په نیویارک کې چې کوم دی نو سپینشان ډېر زیات دي کوم چې د ډومینیکن ریپبلیک پورټریکو او دغه شانتې چې کوم دی نو لاتینی امریکې سره تعلق ساتي هغه سره تعلق ساتي نو دوی له انګریزي ډېره کمه ورځي او دلته په امریکا کې دویمه لویه ژبه چې ویل کېږي نو هغه سپینش ده که نه سپینش چې ورته وایي الله خیر ما کې ټلیفون راغی نو هغه سپینش ده دلته سپینشان ډېر زیات دي نو که زه داسې ورځم دا خو ډېره په 100 میله لار ده ډېره اوږده لاره ده که دې پول لاندې هم تېرو زما خو زه به داسې وکړم زه به واپس شم او اخوا به لاړ شم زما هغه ملګري ملته کې دي ای مای فرینډ که نه او تاسو به د خلکو را مخونه هم وینئ پکې دې غاړه چې راځي ځکه چې دې غاړه خلک ډېر زیات دی ټرافیک سیوا دی کاکا ته غوږ کېږده کاکا چې کوم دی نو کونډه ورویشتې ده او دلته چې کوم دی نو خلک یېرېږي هم ډېر زیات چا سره خبرې هم نه کوي که نه خبرې ولې نه کوي شرمېږي د کیمرې نه شرمېږي داسې نه چې کوم دی نو په پاکستان کې هم څوک وویني او هغې راته وایي چې تا او بیا مونږ څه کوو نو زه هغه ځای پورې ورځم بیا نورې خبرې اترې کوو د ورزانو برج چې کوم دی دا لږ سرچ کړئ دا ورزانو چې کوم دی دا منې یوریفین و چې دلته امریکې ته داخل شوی دې علاقې ته داخل شوی دا برج د هغه په نوم باندې دغه پل چې کوم دی برج ورته زه یم خو دا پل چې کوم دی دا د هغه په نوم باندې بیا مې نیسي بیا کونډه غورځولې ده خو بیا ما ته وایي چې ما انګلیش نه راځي نو زه څه وکړم مې ما له خو ما ته ګوډ سپینش راځي ما دلته په نیویارک کې چې کوم دی نو ما 12 د نیویارک نه کړی دی زه چې امریکې ته راغلی یم زه په 8 جومات کې وم نو 12 پورې سبق ما دلته کې ویلی دی او زه به هغه ځای ته هم ځم چېرته چې زما پلار مزدوري به کوله کار به کو او هغه ځای ته به ورځم او دلته زما خور پاتې کېږي نیویارک کې زما د خور کور دی او مشر ورور مې هم دلته کې وي خو یې نیوي هغه ځان له کیسې دي هغې کې نه پرېوځم نو زه به هغه ځای ته هم ځم چېرته زما پلار پاتې کېده کوم ځای کې مزدوري کوله او دلته د ورلډ سنټر سره کوم چې هغه جهازونه باندې راغورځولي شوي هغه 2 برګې ودانۍ چې نو زه به هغې ته راتلم او هغې کې زما ریلګاډی به چې کوم ریلګاډي کې به زه راتلم ما به بلکل هغې کې دننه ودرېد هغه باندې هغه ځای کې نو خیر نیوی
زه چې اوس داسې ورشو داسې نیولي دي د تره زوی سته چې کوم دی وګوره خو داسې تره زوی ښه هلک خو هغه انګریزي نه ورځي مسله دا ماسین دلته کې ولاړه اوس به داسې لوړ شو زه تاسو ته دروغ ښایم نو دا هایوی چې کومه ده ډېره مصروفه هایوی ده زه نه پوهېږم زما اواز تاسو ته درځي او که نه درځي اخوا بیلټ پارک وی دا ګاډي تاسو ما غلط ودرولې ما ډبل پارکینګ کې ودرولې ده زه به ما کوشش کوم چې تاسو ټایم سکویر ته هم بوځم او ټایم سکویر کې هم د شپې تاسو وګرځم کېدای شي بیا تاسو هغه ویډیو مو ګورئ یا کتلی وي یا لایو راشم هلته کې یا دې ویډیو نه مخکې تاسو کتلی وي هغه ویډیو خو بیا هم زه چې داسې اوس ورشو دا دوه کسان چې کوم دغه ورته کلیوال ښکاري کلیوال چې کوم دي نو مطلب دا ښکاري زموږ په شان دی چې نږدې ولا ورشي هغه د ګاونډي ملک ګاونډي ملک مطلب دا دی چې کوم دی د هندوستان سره تعلق ساتي یا د بنګلادیش سره تعلق ساتي او زما یو ملګری په های سکول کې نو هغه د بنګلادیش و اوس ډېر لوی سړی دی ډېر لوی باس دی د هغه یو روډ چې کوم دی نو په دغه کې دی د جو بایډن سره په سکیورټي کې دی او بل چې کوم دی نو بیا مې بل ملګری هغه بنګش دی د هغه ورور هم چې کوم دی جو بایډن سره په سکیورټي کې دی که نه نو دې ته وګوره که دا اوس شنه خېټه پراته را راماسي دا وګوره کونډو ته وګوره فیشنګ راډ ته وګوره ماسي مې د دا ماسي یادوله یو دلته کې راډونه غورځولي دي که نه او هواګانې ډېرې تیز دي زه نه پوهېږم چې زما اواز تاسو راکېچ کېږي زما اواز کېچ کېږي که نه کېچ کېږي خو بیا هم ګورم چې ده سره ونیوله دې ته وګورئ که نه او دا خو بس دغه میان دي او دغه کیسې دي او دا داسې دي کړي دلته انورټیبل انهیبیټنټس او سمثینګ دې کې کوم میان دي ټراپیکل سمثینګ ما ته خو څه نه ښکاري ما چشمې مچولې دي تورې چشمې مچولې دا قسمه دې کې دا میان دي ښه پلانډر دی پکې بلو فش دی پکې او سمثینګ سټریپ بیس دی پکې او ډېر ښه میان دي پکې ولاندې ډېر ګند دی که تاسو دې اوبو ته وګورئ جاخې دي پکې ډېرې زیاتې او دا ډېر لوی راوټ دی په دې باندې ډېرې غټې کنټینرې تېرېږي په دې لاره کې که نه دلته کې د اوبو سره خوا کې ډېر غټ راوټ هم دی او دغه یو ته غوږ کې داسې نیولي دي تپوس به ترې وکړو د کاکا خوا هغه کاکي سره کېناستم نه خوا نه ورځم راته پښتانه ښکاري اشاره یې هم راته وکړله دغلته هغه ماسیم لاس سره هغې داسې خېټه ښکاره کړه که نه بس خو خیر ګرمي ده نو او آزاد ملک دی دا شکر دی وباسي که کلي وطن کې وي نو خو ابه کیسه به ګډه وړه وه که نه دغه ګاونډیان خو دا کونډه پرته ده دي ورویشتې ده دلته دا هلکان هم دي Hey my friend, how are you? My name is Wakil. Hey, Wakil, how you doing? What's your name, sir? Jed. I'm sorry? Jed. And you? Edmund. You guys are fishing. What kind of fish are in the water? So over here, it depends what type of fish, what type of hook you're trying to get. The bigger hooks, you're trying to get striped bass. Striped bass. Up to this one. They're big, this big, okay. That's what I'm trying to get right now. Yeah, okay. So the bait you're trying to use... Did you catch anything or not yet? Not yet. Not yet. Not of my goal. Okay, not yet. You guys eat it or you just do it for fun? For fun. For fun, okay. All right. And let me ask you one more thing. And usually when you buy a fish, like a fishing rod, you need to have a license for it, right? Nobody can do it without license, right? To fish? You can fish without license, but if you get caught, you gotta know like, how to get out from jail. All right. You have to catch fish with a specific length and all of that. A specific length and let me translate this since it's going to be in two languages. دا ملګری وی چې دلته بس میان د پر راغلی ما کوم لاسونه چې تاسو ته وخودل هغه مرو غټ میان دی پکې او تاسو ډېر غټ میان نیول شي خو ډیپند کوي چې دا راډ کوم. This is also your rod? Okay. And کوم راډ وړه مې لایسنس پکاري بغیر لایسنس هم نیو چې پولیس راغی نو بس بیا پوښتنه ځان به څنګه خلاصې. No, I really appreciate it, guys. Thank you so much, and I'm going to wait if you guys can catch anything. I want to show it on the camera. All right. You guys often come to fish, right? Yeah. Every day? Not every day. What was the largest fish that you ever caught? From this spot? Last week, no, two weeks ago, like this big. This big, wow. And you threw it back in the water? No. The hardest part is when if you go over here, okay, you have to have a net to bring it back. Okay. If you try to pull it up, it's gonna snap. It's too heavy. Okay, it's too heavy, so it goes in. You have to have a net jump like this. Oh, a net. You have a net? Let me see. Yeah. Okay, like that. دی وی چې مې کله ونیسي مې غټ وي نو چې دلته روچته نو هغه پریوزي نو بیا به چې روچته په دې جال کې به روچته داسې کیسې دي کنه سره چاړو چاکوانې مې خېدي او دا وسره Dump it like this in the water. You okay. bring the fish over, then you bring it up. Okay, all right. And this is Hudson, right? This is Hudson? Hudson? No, Hudson is kind of connected to the fish coming over here. This is the open ocean now. Oh, this is the open ocean. Atlantic Ocean. And the other side is Hudson. Hudson, yeah. Past the bridge. Okay. Okay, understandable. All right. Good luck. Wish you all the best. Thank you so much. Thank you, guys. Thank you. Appreciate it. Namuli da we come in Atlantic Ocean. Thank you so much. I'm gonna come back to you to show you where I'm gonna. Maybe they caught. Yeah, sure. Oh, let me go. Let me walk around. All right. دا چې خلل شمایان تو ګوره چې کوم نه کې دیش د میان نیولي نو دا اټلانټیک اوشن دی د دنیا دویم لوی سمندر دی او خو هډسن ریور دی هډسن هغه ریور دی که تاسو ګوګل کې ورکې دغه د جیب کې نه ایرپورټ نه جاد روچت شي او په دا هډسن ریور کې ډېر مشهور ریور دی هغې لپاره ډېر مشهور دی ځکه چې کلم تاسو کې هغه ریور هغه دریاب چې پکې جاز راکوز شوی نو زه به تاسو نه اجازه هم واخلم ځکه چې 10 منټه خو برابر شو او زه به ځم
د دې نه به وزم او د کاکا زوی ته به ویډیو هم خیم چې کوم ځای به ویډیو پوسټ کوم نو د دې څه وکیل خان تاسو نه کوم اجازه ته چې چرته هم یې بریالي اوسې خوشاله او نو I did my bad اکونډه مې ولا په اوله نه غنې کوم یې راټینګ کو نو قسمت زموږ چرته چې تور غټ مې مونږ وې yeah the way it shook yeah I know all right take care الله پامان خوشاله اوسې